د شمال سیندیزي حوزې رئیس فاریاب ولایت ته په سفر کې د سرحوض بند څخه لیدنه وکړه. نوموړي وویل د دغه بند د ذخیرې پراختیا لپاره به په راتلونکي کې د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا لازم اقدامات ترسره شي. د شمال سیندیزي حوزې عمومي رئیس وویل دغه بند لوړ تاریخي حیثیت لري او کابو 100 کاله مخکې د امیر امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی و. دغه په وینا دغه بند پخوا 2500 متره مکعب اوبه زیرمه درلود، خو اوس د 15000 متره مکعب اوبو د زیرمې ظرفیت لري. د ښاغلي حاجي حکمت الله په وینا د انرژۍ او اوبو وزارت په پام کې لري چې په هیواد کې ډیر بندونه جوړ کړي او د اوبو د مدیریت په برخه کې خلکو ته غوره خدمات وړاندې کړي. والته د یو بند سربند افتتاح ده، ترمیمات دي نو اسلام تسما په نامه باندې، او دغه بند تقریبا سوي سیلاب سره، نو غواړو چې هغه د دې ترمیم وشي او کار برابر شي. دغه په وینا دغه سفر اصلي موخه له یاد شوي بند څخه لیدنه او د اوبو د زیرمې څرنګوالي او څیړنه ده او په راتلونکي کې په پام کې لري چې د اوبو او برېښنا وزارت له لورې د اوبو د زیرمه کولو د زیاتوالي په موخه لازم اقدامات ترسره شي. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت د فرعي حوزې رئیس ملا معیالدین مبارز وویل دغه بند د یاد ولایت د خلکو او د اوبو د تنظیم او سمون لپاره ډیر اړین دی. د ښاغلي مبارز په وینا اوس مهال د یاد بند د امنیت ټینګښت لپاره 2 امنیتي ساتونکي هم ګمارل شوي دي.